نو که موږ د پښتون خاوره د دشمن نه وژغورو موږ کولی شو چې موږ یو سیال ژوند تیر کړو انشاءالله زه کولی شم چې لکه د سوات سیند به داسې پاکوم لکه څنګه چې پخوا د کلو په دیوالو باندې موږ شوملې شاربلې پای به په موږ شاربل دا پاکې وي یو انسان به داسې په اوبو باندې راپرېوت دا اوبه به یې د لښتو داسې کې دا د نصاب ژبه پکار ده دا د مارکیټ ژبه پکار ده دا د عدالتونو ژبه پکار ده دا د بازارونو ژبه پکار ده نو موږ که خپله ژبه کې تعلیم حاصلول شروع کړو انشاءالله موږ د جهان په سیال قامونو کې سیال کېدی شو پلونه د ایمل او دریا خان څه شو ورک مغول خیبر خوله کې نیولی دی بل باچا خان بیا خدای راولېږه کشر مشر شر خوله کې نیولی دی د مشال ټیوي په نشه د خپرونې ژوند او هلې ځلې سره ستاسو کوربه ساګر تنقیدي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی وړاندې کوي د مینې او خلوص ډکې پیرزونې احترامات او سلامونه اول خو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو مونږ ته کومه مینه راکوئ زمونږ اصلاح کوئ په خپلو لایکونو په خپلو کمنټونو باندې زه تمه لرم چې شاید دغه سلسله به دغسې دوامداره وي دغسې به روانه وي زمونږ به دا کوشش وي چې مونږ په دغې ژوند او هلې ځلې کې شخصیات دلته راولو او هغوی زموږ سره خپل خیالات شریک کړي نو نن په ژوند او هلې ځلې دغه خپرونه کې زموږ سره زمونږ یو ډېر دروند مشر زمونږ سیاسي او سماجي او د ادب سرخیل بادر شیر افغان نن زموږ سره میلمه دی مونږ ورته هرکلی کوو ډېره مننه په عزت شي ساګر صاحب اول خو موږ ستاسو مننه کوو چې تاسو مونږ له وخت راغلی یو سماجي او سیاسي کارکون په حیث باندې دلته بلا دغه کړي کارونه کړي دي د خپل چاپېریال دپاره د خپل ماحول دپاره ډېر کارونه کوئ زموږ د سوات ښکلا چې ده هغه د غرونو ځنګلې دي او زموږ سیند دی او د دې د سیند او د دې ځنګلو د ښکلاګانې موږ ګورو چې دا خلک رانه دا وړي دا ختمېږي ستاسو په ذهن کې د دې دپاره څه داسې حل شته چې دا بش پاتې شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي نه یو جهان مننه کوو چې زموږ غږ به په نړۍ باندې ورخور شي زموږ غږ به خلک واوري او تنقیدي صاحب ستاسو چې دا کم سوال دی چې د سوات ښکلا په ورکېدو روانه ده نو د هغې دپاره خو زموږ هلې ځلې شته هم او ارادې یې هم دي او بلکې موږ یې د ایمان برخه ګڼو چې سوات چې څنګه ښایسته دی الله پاک ښایسته پیدا کړی دی په کار دا دی چې موږ یې داسې برقرار وساتو نو د هغې دپاره خو سرکار کولی شي چې دا کار وکړي عوام هم کولی شي خو په عوامو باندې زیاته ذمهواري راځي په سرکار باندې کمه راځي خو په کم ځای کې چې د زور ځای راځي نو بیا به ریاست دا کار کوي په ټیمې کې به مې هم 2 درخواستونه پراته د اے سی سره به هم 2 درخواستونه پراته او په اریګیشن دفتر کې به هم پراته دغې خلکو ته ما خواستۍ کړي دي چې وروره مهرباني وکړئ د سوات سیند زموږ سره په شریکه باندې پاک کړئ د سوات سیند چې دی دا د الله پاک د نعمتونو نه یو لوی نعمت دی ځکه چې د جهان په مخ باندې تاسو ګرځئ د سکو پاکې اوبو چې دي دا خلک د بیې را پیدا کوي او موږ له الله پاک په مفتو کې راکړي دي او دومره یې راکړي دي چې لکه تاسو یې وینئ جهان یې ویني نو که خلک مهرباني وکړي په خپل سر هم دا ذمهواري واخلي چې دا کډرلاین د سیند نه کټ کړي دا پاکې اوبه چې دي دا چې خلک دا نعمت به الله پاک هم بیا واخلي په موږ به اسماني نعمتونه هم ونیولی شي او ځمکني به هم ونیولی شي اسماني نعمتونه خو دا دي چې بارانونه دي دا بارانونه چې دي دا خو د ځنګلو په برکت باندې کیږي په یو علاقه باندې تاسو ګورئ ساګر صاحب چې لکه دا سویمه میاشت چې باران نه کیږي کنه دا جمع دی په کار دی چې اوس ډېر بارانونه شوي وي د دې په سختو ټکو کې غندنه کوم چې آیا دا د یو مسلمان پیشه ده یا شیوه ده چې دی به دا کار کوي اسلام خو وایي چې پاکې اوبه به نسخه کوئ
او په بل ځای کې اسلام وایي چې صفایي نیم ایمان دی. زه وایم چې په دې وخت کې صفایي پوره ایمان دی. دا پاکي اوبو څښه کول نه دي پکار. په دې کې د سرکار کردار پکار دی او هغه مثبت پکار دی. پکار دا دی چې په ټولو کلو کې ټیمې والا وګرځي، ایریګیشن والا وګرځي، د ایسی خلک وګرځي او دا ګنده نالې چې خلکو راچولې دي دا بندې کړي. نو انشاءالله دا به موږ په شریکه باندې کوو. البته په دې باندې خو لکه خلک مال ووټ هم نه راکوي، یریږي چې یاره که دا سړی کامیاب شو دا کار به دی کوي. او دا زما ایمان دی که چېرته دغه ځای ته ورسېدو چې که په لاسو کې توان راغی انشاءالله زه کولی شم چې لکه د سوات سیند به داسې پاکوم لکه څنګه چې پوخا د کلو په دیوالو باندې موږ شوملې شاربلې پای به موږ شاربل دا پاکې وي. یو انسان به داسې په اوبو باندې راپرېوت دا اوبه به یې د لښتو داسې کې. او نن چې د سوات په سیند کې پراچه شګې ډکوي نو اوبه د کوهي د خپل کوره وړي. دا څومره پرخ راغلی دی. نو په کار دا دی چې موږ د دې اوبو قدر وکړو. تاسو په تعلیمي څانګه کې خپل یو رول دی، په تعلیمي څانګه کې کار کوئ. څه فکر لرئ چې زموږ په دې سیمه کې زموږ په دې خاوره کې د تعلیم څه مشکلات دي؟ خلکو ته په تعلیم دغه کې په تعلیم حاصلولو کې کم مشکلات دي، کم ستونزې دي؟ نو ساګر صاحب مشکلات خو زموږ په تعلیم کې د ټولو نه بنیادي چې کوم مشکل موجود دی هغه دا دی چې پښتون افغان ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکول کېږي. نو د هغې بیا مشکلات دا جوړیږي چې زموږ ماشومان بلاول اردو زده کوي، بیا به انګریزي زده کوي، نو بیا به علم طرف ته ځي. زمونږ چې کم د زده کړې وخت دی هغه زموږ نه د ژبو په زده کولو کې لاړ شي. ملکونو ترقي په دې نه ده کړې چې په پردۍ ژبه کې تعلیمونه کړي دي. ملکونو ترقي چې کله ملک ترقي وکړي د هغه ژبه ورسره په خپله په وړاندې ځي. په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ډېر په اسانه باندې زده کېدی شي. نو په کار دا دی چې خلک زموږ د ژبې دښمني پرېږدي، دا ریاست د پښتو ژبې دښمني پرېږدي او خلکو ته په پښتو ژبه کې تعلیم ویړیا او په اسانه کې ورکړي. او په کار دا دی چې لکه پښتو چې څنګه په جهان کې د خلکو ژبې دي که نه، دا د نصاب ژبه پکار ده، دا د مارکیټ ژبه پکار ده، دا د عدالتونو ژبه پکار ده، دا د بازارونو ژبه پکار ده. نو مونږه که خپله ژبه کې تعلیم حاصلول شروع کړو انشاءالله مونږ د جهان په سیال قامونو کې سیال کېدی شو. تېرو 40 کالونه سیاست کوئ جی په دې خاوره باندې. د سوات کې د دایمي امن دپاره څه پکار دي؟ سیاسي ګوندونو لوم، خلکو لوم، ریاست لوم؟ او ساګر صاحب دا بنیادي سوال دی ځکه چې دا زموږ د ژوند سره تړون لري. امن د هر چا بنیادي ضرورت دی، دا د چا خواهش نه دی. امن د خلکو ضرورت دی. زما دا خپل فکر دی چې که پښتون افغان په خپله سمه لار روان شي، هغه سمه لار دا ده زما به تجویز خلکو ته دی چې که په دې دریو خبرو باندې پښتون افغان متحد شي، متفق شي، دوی کولی شي چې دا ستونزمن حالات په ښو حالاتو بدل کړي. قام، وطن او امن. که پارټي څوک هره یو کوي چې کومه پارټي کوي زنده‌باد ځان نه دی کوي، ووټ چې هر چاته ورکوي ور دي کړي. خو دا درې کاره چې دي لکه دا به په شریکه باندې کوو. د قام خبره ده، موږ پښتانه یو، موږ افغانان یو. زموږ وطن پښتونخوا وطن د پاکستان په چوکاټ دننه دا یو محکومه خاوره ده، غلامه خاوره ده. پښتون افغان د جهان په قامونو کې واحد قام دی چې په دې 21مه صدۍ کې دی هم غلام دی او له بده مرغه دی نه مني چې زه غلام یم. دا زمونږ هغه لویه د تباهۍ سر دی چې دی نه مني چې زه غلام یم. پښتون افغان دلته کې د غلامۍ ژوند تېروي، ځکه یې ژبه غلامه ده، ثقافت یې غلام دی، تمدن یې غلام شو. حتی کې چې لکه چې د ژوند تېرونې کم شیان دي هغه ته هم خلکو ویوړو او پاتې ته هم وړي. نو لکه دی په یو لوی رنځ باندې اخته دی او دی په دې غلامۍ باندې نه پوهېږي. نو که موږ د پښتون خاوره د دښمن نه وژغورو
موږ کولی شو چې موږ یو سیال ژوند تیر کړو. پاتې شوه د امن خبره. امن خو به دلته کې حل راځي چې د دشمن خپې وځي. دشمن دلته کې په داسې پوزیشن کې دی چې یو حملور دی. نو که پښتون افغان د دې حملور دشمن مخنیوی غواړي نو دی به دا کار کوي چې د پالټون او بیا تیریږي. صحیح. د قام سوچ به کوي. لہذا موږ به په خپل قام باندې غږ کوو چې وروڼو رښتیا به وایي زموږ د سر خلاصۍ او زمونږ ژوند چې دی او زمونږ بقا چې ده په رښتیاو کې ده. او د رښتیاو خبره دا ده چې موږ به د دې دشمن نه ځان خلاصوو. زمونږ وطن بربادۍ طرف ته روان دی. لہذا دی به امن طرف ته هله ځي چې موږ به دشمن خلکو ته خپل قام ته په ګوته کوو. په دغه خپرونه کې زموږ سره یو سماجي سیاسي او ادبي شخصیت بهادر شیر افغان زموږ سره او په ډېر مختصر انداز هغه زموږ د سوالونو جوابونه راکړو چې ژوند و داسې نور درانه میلمانه به راولو او هغې به زموږ سره خپل خیالات او فکرونه شریکوي. تر د بلې خپرونې پورې زه ساګر تنقیدي او زما ملګری حمید الرحمن همدرد صاحب ستاسو نه اجازه غواړو. په لوی الله مو سپارم.